یو سړی واده کړی واده و دې ښځې ته ویلو چې لکه ما باندې د مور ډېر لوی حق دی ګوره ما خو د واده وکړو خو زما د مور خیال به ساتي ښځه خو حق ناقص العقل یم او بیا د بل څه نه واده شوي د هغې ته را خاوند خپل ښکاري دا خو هغې ورته پردی ښکاري څه وخته پورې خدمت کړی را کړی دی وایي بیا دې سړي ته وویل د خپل خاوند ته مړه د خپلې مور له دا ټول حقونه ورکړه څه حقونه باندې د خپلې مور کېږي دا ورته واله که واپس وایي د زوی د مور ته وایي چې یاره ما ورته به حساب وکړو چې ستا په ما باندې څومره حقونه دي چې دا راته ټول حصه په یو ځل درکړمه چې ستا د حقونه پوره شي وایي هغه مور یې ورته وویل چې صاحبه زما او ستا خو ډېر لوی داستان تېر شوی دی زما او ستا حساب دروند دی وبکو حساب چېرته که الله ژوند راکړو وایي چې دی کله د شپې وده شه د سره جمې شپه وه لکه دا اوس چې راپو ما روانه ده وایي دی مور یې یو لوټه اوبه راواغستې او د هلک ته پرې کټ کې ور واچولې وایي د چغې سورې جوړې کړلې او چې یخني ده او خوب دې ختم کړو دا دې وکړو دا بنګار یې کوته وایي د مور ورته وویل چې بدبخته تا ته خو ما پاکې اوبه په ایتولې کې در واچولې څو میاشتې تا ما ته روزانه مکیازې کړي دي او ما ته پاک کړی بیا مې ښکل کړی بیا مې سملولی چې د زوی مې یخني وشوه ته زما نه یو شپه دا اوبه نشي برداشت کولی نو د مور او پلار سره حساب نه کېږي د مور او پلار په ژوند کې حقوق دي او د ژوند نه وروسته حقوق دي او د مور او پلار ازار د دې مثال د بم والدي الله یې ته موږ تاسو وساتي د الله نبی فرمایي وایي درې قسمه خیریه او دعا نه رد کېږي یو پکې د مور او پلار ازار او دعا ده د خپلو بچو دپاره دې ګناه کې څوک مفتلی د الله د رضا دپاره په صدق توبه وباسي ګنې شرک خطرناکه ګناه د شرک د الله نبی فرمایي اکبر الکبایر په غټو کې غټ ګناه څه ده وایي شرک دی او دویم یې وفرمیل وحقوق الوالدین د مور او پلار نافرماني ده او د الله نبی وفرمیل ویل د رب رضا دا د پلار په رضا کې ده او د الله غوسه کېدل دا د مور او پلار په غوسه کېدلو کې دي او دا هم ګوره یاد ساتئ که په دې ګناه کې مبتلی نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي نه د مونځ قبلیږي نه د زکات قبلیږي نه د حج قبلیږي نه د صدقه قبلیږي نه د فرض قبلیږي او نه د نفل قبلیږي